السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې ترڅو زموږ راتلونکي درسونه تاسو ته درشي. نن زموږ درس چې دی نو لیو وایل یعنی اواز لرونکي حروف دي. دغه د تیر درس ادامه ده او دغه صفحه کې چې تاسو ګورئ دغه زموږ انسټاګرام ده. بعضو دوستانو غوښتنه کړې وه نو ما دلته نن تاسو ته ولیکم. او دغه وایل چې دي درې برخې لري. یو خپله وایل ده او بیا دوه برخې نور هم لري چې وایل نازل او سیمی وایل ده، چې دا دوه برخې نن موږ وایو. هغه دریمه برخه چې دغه ډیر مهم بحث دی نو هغه به موږ راتلونکي درس کې وایو. ښه ګرانو دوستانو، راځو خپل درس ته. په فرانسوي ژبه کې ا ته چې ګورو دا اواز لرونکی حرف ده. دا یو اواز لري په فرانسوي ژبه کې، خو په درې شکل لیکل کېږي. تاسو وګورئ دلته ا اکسون گراف ده او سیرکونفلکس ده. مثالونه ته وګورئ: اغبر ونې ته وایي. دا سور ما چې لیکلی دا یو کلمه ده، لکه کابل یعنی تر کابله. او دغه بل چې ده آژ یعنی عمر ته وایي. تاسو دې حالتو ته وګورئ، درې واړه حالتو کې یو اواز وباسي، خو د لیکلو طرز فرق کوي. او تاسو که چیرته ای سیرکونفلکس او او ای دغه چې یو ځای راشي نو دا ټول دغه حالتو کې د اواز وباسي. لکه ل شدو ته وایي. متر استاد ته وایي که نه، متر. ناژ واورې ته وایي، برف. دغه دوه حروفونه چې داسې یو ځای راشي نو د اواز وباسي. دغه درې حالتونه که تاسو وګورئ نو دا تاسو دې ته نور مثالونه کولی شئ پیدا کړئ خپله. او دغه د دې حالتونه موږ په تیر درس کې ویلو چې دا درې حالته لري. نو دې دپاره ضرورت نشته چې موږ نن بیا تشریح کړو، ځکه موږ تیر درس کې دا په سره مثالونو تشریح کړی. تاسو کولی شئ چې دویم درس ته مراجعه وکړئ. یوټیوب کې شته دی زما خپل چینل کې. او بل حرف چې دی ای ده. ای هم دغه یو اواز لري خو په درې حالتو لیکل کېږي. خو دا اګریک مې ولې وکړو چې د ای او اګریک اواز یو شانتې دی. لکه امی دوست ته وایي، ایل جزیرې ته وایي وچې ته. او سین ګورئ دا هم د ای اواز وباسي، خو دا نیمه اواز لرونکی هم ده د اګریک، چې په درس په آخر کې به تاسو په دې هم پوه شئ. نو دغه درې واړه یو اواز لري، خالي لیکلو فرق کوي. او ګران دوستانو، د کله چې او راشي نو دا هم د او اواز وباسي. کله چې او راشي دا هم د او اواز وباسي. خپله او اسم او ده، لکه سو، لکه شو. ګوره اواز به بندوئ، ډېر به نه خلاصوئ. سو شو سو شو شو. لکه پو ګلدان ته وایي که نه، پو. ډېر به یې نه کش کوئ، پو به هم نه وایي، پو به هم نه وایي، پو که نه. دغه درې حالتو کې به ټول د او اواز وباسي. دغه حروفونه چې یو ځای راشي تاسو په مثال کې کتلی شئ، او دلته ما تاسو ته ډېر واضح هم لیکلی دی. بل حالت کله چې او که نه او یو ځای راشي بیا هم د او اواز وباسي. دغه حالت کې ګوره مساوي او ده، یعنی دغه دوه حروف چې راشي بیا هم د او، لکه ژوایو که نه، ژوایو. دغه ګوره په آخر کې او راغلی نو دا به د او باندې بدلیږي. ما تاسو په پښتو کې هم لیکلی دلته ژوایو. او دې پسې چې کوم حرف راځي موږ راځو دغه بل حرف ته. او که نه، او ای. دغسې حالتونه کې چې راشي نو دا هم د او اواز وباسي. لکه اول مثال وګورئ: اوف اګۍ ته وایي که نه، اوف اګۍ ته وایي. اویې سترګو ته وایي. دا به خلاص ویل کېږي، تېر غوندې منې ګوره اوف اویې. او بل حالت یې چې او یو ځای راشي دغه هم د او اواز وباسي. لکه لوپ، لکه ژوغ روزې ته وایي. لوپ هم دغه ته وایي، لیوه ته وایي. سیمی وایل یعنی نیمه اواز لرونکی. ډېر مهم درس زموږ په مهم درس چې ده نن دغه برخه ده چې دا دې باندې ډېر توجه وکړئ چې دا د فرانسې ژبې د ډېر مختص ده. یعنی نیمه اواز به دې کې راوباسو، موږ مکمل اوازونه به نه وباسو. سیمی وایل ګورئ د او همیشه یو رقم دوه رقم ته لیکېږي خو یو اواز وباسي. لکه میوغ که نه، شاتوت ته وایي. لیکل کېږي په دوه شکله خو همیشه اواز یو رقم ته ده، خو بعض حالاتو کې فرق کوي. لکه ای چې یو ځای راشي نو د وی اواز وباسي. لکه نوی شپې ته وایي که نه، نوی. او داسې نور مثالونه شته لکه بغوی که نه. نو ګوره او نه وروسته ای راغلی ده نو دا په وی بدل شوې ده. په فرانسې ژبه کې دغلته دا به نیمه اواز وباسي، لکه وی اواز به وباسي. وروسته دغه نه چې ای راشي. او نه وروسته چې کله ای راشي نو دا به د وا اواز وباسي. ګوره نیمه اواز دی، وا. لکه
نوار نوار شپې ته وایي. موا لکه زه یا زما دغه بیا وروسته تاسو پوهېږئ دا ضمایر دي. ګورئ او ای چې راشي نو دا به د اوی اواز وي. اګریک هم کله کله خپل نیمه اواز ورکوي لکه د او نه چې وروسته راشي قیون. دلته ان په آخر کې نه ویل کېږي چې دا به موږ راتلونکي درس کې په دې باندې پوه شو چې دا ول نه ویل کېږي. دا د فرانسې مخصوص حروف مخصوص اوازونه دي. قیون. او کله چې ای ډوبل ال یو ځای راشي نو هغه به لکه یا اواز به وباسي لکه فی. ګوره فیل نه ده ښه فی ده فی. اواز به لکه اواز نیمیږي که نه نیمه اواز به وي راځي پکې. کله چې ا ای ال ډوبل ال یعنې دوه دانې ال راشي نو دا به ای اواز ورکوي لکه پی که نه پی که نه پی. دغه ور اواز نیم شو. دغه آخر کې دا دوه ال او دا او نه ویل کېږي. اواز به دلته تاسو راکموئ. راځو په بل حالت کې دوستانو کله چې او ای ال یا او ای ډوبل ال راشي دا ای اواز وباسي. ای لکه سولی وی که نه سولی لمر ته وایي وی هم بوډا ته وایي. دغه اواز په دغه شکل باندې بدلیږي ای باندې بدلیږي. کله چې او ای ډبل ال راشي دا هم اوی اواز ورکوي لکه فوی که نه فوی پاڼې ته وایي اوی که نه فوی. ګوره اوی اواز بدلیږي نیمه اواز راځي. ګوري دغه څلور حروف چې یو ځای راشي نو دا به د اوی اواز وباسي لکه فوی. او ای ال او دغه لاندې دا چې یو ځای راشي نو دا به د وی اواز وباسي لکه فونوي ګرانوي. ګورئ دغه حالاتو کې دا د وی اواز وباسي او ای ډبل ال چې دغه همدغه شانتې. او راځو لیوایل نزل ګران دوستانو دا د فرانسې مخصوص اوازونه دي چې دا به موږ راتلونکي درسونو کې وایو. دې لپاره یو مستقل بحث پکار ده او دا ډېر ضرور بحث ده چې موږ بعض وخت کې دا ان په آخر کې ور نه ویل کېږي. دلته به موږ پوه شو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ ګران دوستانو. دغه درسونه تکرار کړئ او دې لپاره په کومنټ کې نور مثالونه تاسو ولیکئ چې دا درس ښه تکرار شي. ډېره مننه. راتلونکي درس ته به انتظار اوسئ.